السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. لکه څنګه چې تاسو عکسونه وکتل، که تاسو هم غواړئ دغسې عکسونه د خپل نوم په لومړی حرف باندې جوړ کړئ، ځان لپاره یا بل چا لپاره جوړ کړئ، نو مشکل نشته، تاسو کولی شئ جوړ کړئ هغه هم په یو کلیک سره او په نیمه دقیقه کې. په هر بیرغ باندې تاسو کولی شئ خپل د نوم لومړی حرف دغسې ښایسته ډیزایني جوړ کړئ. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. د ویډیو لایک کول مه هېروئ. راځو د ویډیو په طرف. نو ګران ملګرو، راځو خپل بینګ اپلیکیشن ته چې راغلو، نو بیا خپل دلته راځو ایمیج کریټ ته راځو فرام ورډز ویت AI. کله چې دلته راغلو نو دلته خپل پرانټ کوم پرانټ چې تاسو ته ضرورت دی هغه هم ما په ډسکرپشن کې تاسو ته لیکلی چې د پرانټ یعنی د نوم پرانټ یا د حرف پرانټ یا پرانټ مې در سره لیکلی، هغه ځای نه تاسو کولی شئ کاپي کړئ. که کاپي کولی نه شئ نو خپل موبایل کې ولیکئ او بیا یې دغلته د یو ځای کې ولیکئ، هغې څخه کاپي کړئ دلته یې ولیکئ، یا ډایرکټ همدلته خپل د بینګ اپلیکیشن په دغه ایمیج کریټ کې دلته ولیکئ. او که چېرته تاسو ته د اکاونټ جوړول او دغه نور طریقې تاسو ته زده نه وي، هغه هم په ډسکرپشن کې ما تاسو ته اچولی چې د اکاونټ جوړولو طریقه، یا خپل فیسبوک لپاره تاسو هغه کارتوني ډیزاینونه جوړوئ هغه، یا خپل نومونه ډیزاین په ډیزاین جوړوئ په دې بینګ AI کې، نو هغه هم تاسو ته ما په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو کولی شئ هغې څخه زموږ هغه ویډیوګانې وګورئ. د بینګ AI ډېر ویډیوګانې دي. راځم ما سره ما دلته په نوټ کې ګرانو ملګرو تاسو ته دغه پرانټ لیکلی دی، دلته مې تیار ورسره ولیکه چې دغه که چېرته مې هلته دا ولیکم نو ډېر وخت نیسي. تیار مې دلته لیکلی، دې څخه کاپي کومه، وبخئ دا پیسټ شو، دا به زه کاپي کړم، دې څخه دا کاپي کوم او بیرته خپل بینګ اپلیکیشن ته راځم، دلته دا پیسټ کوم. دلته دا لیکلی چې 3D اکسلیټرز دی د برازیل دی او بل دلته B دی. که تاسو نوم هر څه وي، زه مثلا زما نوم کې A راځي، دا پاکومه، دلته دا دغه مې ورسره پاک کړه د لامه، نو دا پاکوم او دلته ورته A لیکم او بیا دغه کوټیشن علامه بیا ورکوم، او کله چې مې دا ورکړه دلته سیټي ورته ګورو چې موږ سره برازیل دی، دلته ورته دا افغانستان انتخابوم. افغانستان، برازیل څه کوو، افغانستان به ورته انتخاب کو. افغانستان دلته نوم ولیکئ تاسو، افغانستان حرف راته جوړ که. اوس په کریټ باندې کلیک کوو، دلته په دې کریټ باندې اوس ګورو چې زموږ په دې لومړی حرف مثلا A راځي، نو څنګه دا جوړوي، دا A لیکمه، د افغانستان بیرغ په شکل داسې ښاري ډول باندې راته جوړ که. نو اوس ګورو چې موږ ته څه قسم عکس جوړوي. لږ صبر ورته کوو. اوه ډېر ښایسته ګران ملګرو، تاسو وګورئ څومره ښایسته. تر اوسه به داسې عکسونه هېڅ چا نه وي جوړ کړي، نو تاسو یې جوړ کړئ، په خپل فیسبوک پروفایل باندې لګوئ، خپل واتساپ پروفایل باندې جوړوئ. که چېرته ستا دا عکسونه خوښ نه وي، بیا په دې کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته همدغسې نور ډیزاینونه درکوي. او زه غواړم بل ډیزاین په A حرف خو مو کته. اوس داسې کار کوو چې بل حرف نیسو، B C هر کوم حرف چې لیکئ تاسو، مثلا زه B حرف نیسم، A خو مو لیکه، اوس B د افغانستان بیرغ نه مثلا د کوم ځای بیرغ ورکوم، د انډیا بیرغ مثلا ورکوم، د هر ځای تاسو ورکولی شئ، هر ځای بیرغ چې تاسو ورکوئ، امریکا هر ځای، زه ورته انډیا ورکوم. انډیا بیرغ د B په ډیزاین باندې داسې راته جوړ کړه. ته ودرېږه چې ګورو څه قسم بیرغ موږ ته جوړوي. هر ځای بیرغ چې تاسو ورکوئ مشکل نشته، ما مقصد بیرغ ورکړه، تاسو هم ورته ورکولی شئ، همغسې ډیزاین کې به تاسو ته راشي. اوس به وګورو چې څه قسم عکس جوړ کړی. وګورئ ګران ملګرو، ډېر ښایسته او په زړه پورې عکس جوړ کړی، د انډیا بیرغ او همغسې ښاري ډیزاین عکس B. تاسو ډاونلوډ کولو طریقه هم به زده نه وي، که چېرته زده وي ښه تر ښه، که زده نه وي نو تاسو که هر عکس غواړئ را ډاونلوډ کړئ، نو په دې عکس باندې کلیک وکړئ. کله چې په عکس کلیک وکړئ دلته دا 3 نقطې تاسو ګورئ، بیا به په دې کلیک وکړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دغه ډاونلوډ باندې تاسو به دغه عکس به تاسو سره ډاونلوډ شي. اوس که تاسو غواړئ بل دغه اضافه کوئ، زه دا پاکومه، B پاکومه، مثلا یو حرف ورکوم، S به ورکوم، S به جوړ شي، افغانستان بیرغ بیا ورکوم، افغانستان دی، هر عکس ځای چې تاسو ورکوئ مشکل نشته، زه افغانستان ورکوم، د S په ډیزاین زه وایم جوړ کړم چې څه قسمه جوړوي. دا بعض وخت څه مشکل ورکوي، صحیح ډیزاین نه کوي، نو تاسو کولی شئ بل ډیزاین وکړئ، نور ډیزاین وکړئ،
نو هیڅ مشکل نه لري. اوس ګورو چې دا څه قسم ډیزاین کوي موږ ته د ایس په ډیزاین سره د افغانستان بیرغ سره خاري ډیزاین چې څنګه کوي موږ سره. بعض وخت که صحیح نه راځي مشکل نشته، تاسو ته ویل دا په بي ډیزاین راغی نو دلته فکر کوم هغه بعض وخت کې دغسې مشکلات جوړوي، نو مشکل نشته تاسو بیا ورکوئ. زه مثلا ایس یا آر کوم یو چې ورکوئ، مثلا ایس نه زیډ ورکوم، زیډ ډیزاین ورکوم چې په زیډ یې څه قسم راته جوړوي. بیا کریټ باندې کلیک کوم. اوس ګورم چې زیډ حرف باندې راته څنګه جوړوي. ستاسو د نوم هر حرف چې وي د ا نه تر زیډه پورې هر حرف تاسو ورکوئ، همغسې تاسو ته ښایسته ډیزاینونه جوړوي. دا ډېر یو ښایسته په زړه پورې ډیزاین دی. داسې به چا نه وي جوړ کړی، نو تاسو ځان لپاره داسې عکسونه جوړ کړئ. که تاسو په فیسبوک کې پوسټ کوئ، که په خپل پروفایل باندې لګوئ په فیسبوک، که وټساپ، که هر څه باندې لګوئ. دا وګورئ د زیډ په ډیزاین یې ماته جوړ کړو، څومره ښایسته. تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ. په دې باندې کلیک وکړئ او اوس دلته 3 نقطو باندې کلیک وکړئ او دا را ډاونلوډ کړئ. دا به تاسو را ډاونلوډ شي. د افغانستان بیرغ هم دی او دغه زیډ ډیزاین باندې څومره ښایسته. تاسو خپل د نوم لومړی حرفونه تاسو کولی شئ چې داسې جوړ کړئ، ښایسته ښایسته یې ځان ته جوړ کړئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل نوم ښایسته ښایسته جوړ کړئ. هر حرف باندې چې تاسو غواړئ نو جوړولی شئ. د ا په ډیزاین، بي، سي، هر کوم حرف څومره ښایسته ډیزاین راته وکړو. خپل دا لومړی حرف چې ستاسو ا وي، اس وي، ډي وي، زیډ وي، سی وي، هر حرف چې وي تاسو کولی شئ چې دلته په دې ډیزاین سره فقط دغه کوم پرونټ چې درکړی یم دغه ا او دغه کوم برازیل یا چې دغه هغه 2 شیان به تاسو چینج کړئ. هغه هم تاسو دلته بیا هم ښیم. دلته لومړی ما چې پرونټ درکړی دا برازیل دی ګران ملګرو. برازیل تاسو افغانستان، انډیا، بنګلادیش، هر ځای، دوبۍ، هر ځای چې تاسو کوئ ورکولی شئ. او دغه بي هم تاسو بدلولی شئ. خپل نوم کې ستاسو نوم کې احمد دی، محمود دی، نو هغه حرفونه ورته بدلولی شئ. او نور همدا پرنټ ورکړئ. تاسو ته به داسې عکسونه جوړ شي لکه څنګه چې ستاسو په مخکې ما جوړ کړو ثبوت سره. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ جوړ شئ. نو که بیا هم څه مشکل ستونزه ولرئ ګران ملګرو، موږ ته په کمنټ کې وایئ چې موږ دغسې کې مشکل ستونزه لرو. نو په 40 ساعتو کې دننه تاسو ته حتما ستاسو د مشکل حل لاره درښودل کېږي او تاسو ته میسج بېرته ریپلی درکول کېږي. نو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما ځان سره سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. او دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو دغسې ښایسته ویډیوګانو څخه هغه هم برخمن شي او دغه ویډیو لایک کول مو هم هیر نشي. نو دا و زموږ نننی ویډیو. تر بلې ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.